یو بهترینه ښځه یو بهترینه مور څنګه ثابتېدلی شي؟ هغه کومې نشانې دي چې که یو ښځه کې پیدا شي نو په کار ده چې بیا دغه سړی دویم واده وکړي، ځکه چې دغسې ښځو سره بیا زندګي تېرول ناممکنه شي. په دې ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریکو. قدرمنو، مختصر غوندې ویډیو ده، خو تاسو به د ډېرو نوو معلوماتو نه خبر شئ. په دغه کې لومړۍ نشاني دا ده چې کومې ښځې د خپل خاوند د رشته دارو نه نفرت کوي، یو قسم هغوی سره بد اخلاقي کوي، بد چلني کوي، نو دغسې ښځې چې دي د هغوی کور نه کامیابېږي، ځکه چې هغه د خپل خاوند خپلوانو سره رشته پرې کوي، هغوی ته په سپک نظر باندې ګوري، ځکه چې د خاوند په رشته کې مور پلار راځي، رونه خویندې راځي، نو په کار ده چې دا ورسره په خوشحالۍ سره په ښو اخلاقو سره پیش راشي، په دې معمولي خبرو باندې په خپل کور کې جګړې پیدا نه کړي. دویم قسم چې کومې جاهلې ښځې دي هغه دا وي چې هغوی خپل خاوند ته اهمیت نه ورکوي، یعنی خپل خاوند ورته صرف د پیسو یو ماشین ښکاري او کوم حق چې د هغه خاوند وي هغه ورته نه ورکوي، د هغه د حق نه زیاته توجه د هغه په آمدني باندې، یعنی هغه چې کومې پیسې ګټي په هغې باندې وي. نو همدغه لاپرواهي چې زیاتېږي نو په کور کې ډېرې لوی مسلې پیدا کېدلی شي. دریم کومه نښه چې د هغه دا ده چې په کور کې هغه په خپلو بچو باندې زیاته توجه نه کوي، په کورني معاملاتو کې هم بې پروا وي او په همدې وجه باندې خپل بچي د هغوی نه هم بېلارې شي، ځکه چې پوره توجه خپلو بچو ته نه کوي، د کور معاملات یې هم ګډوډ شي او خپل چې کوم طور طریقې وي، چې کوم د خوشحالۍ زندګي وي هغه هم په ځان باندې برباد کړي، ځکه چې نه بچو ته داسې درس ورکړي چې هغوی هوښیار شي، پوه شي. یعنې خپلو بچو ته چې کله دا ټیوشن کوي یا چې ورسره ناستې وي نو هم په موبایل کې اخته وي، نو داسې میندې چې دي داسې میندې هم یو ناکام کورنۍ تشکیل کوي او یو کامیابه کورنۍ منځ ته نشي راوستلی. دریم قسم یعنې څلورم قسم هغه ښځه ده چې خپل خاوند سره زیاته بدزباني کوي، جګړې کوي هر وخت، او کله چې خاوند سره څه لانجه وکړي نو خاموشي نه اختیاروي، نو دغسې ښځې هم ډېر لوی مشکلات په کور کې پیدا کولی شي. قدرمنو، غوښتل مې چې دا معلومات تاسو سره شریک کړم. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. ضرور در سره زموږ ویډیو لایک کړئ، له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.